بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قهرمان دوستانو، هیله مند یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. په دغه ویډیو کې نن په الاینمنټ باندې کار کوو. ما سره په دغه آرټبورډ کې مختلف شیپس دي. اوس موږ سره آرټبورډ پراپرټیز دلته د الاینمنټ نه ښکاري. کله هم چې موږ یو آبجیکټ سلیکټ کړو ځان سره، نو موږ سره د الاینمنټ پینل دلته څنګه شي اضافه شي. دلته هم الاینمنټ موږ لرو، له دې ځایه هم موږ تاسې کولی شو تنظیم کړو، له دې ځایه هم. خو که چېرته دلته کلیک وکړم چې یو آبجیکټ مې انتخاب نه وي، نو په آرټبورډ پراپرټیز کې به دا نه وي. چې کله تاسې آبجیکټ انتخاب کړئ بیا الاینمنټ راځي، ځکه چې الاین کوئ موږ او تاسې معمولا شیپونه یا آبجیکټس شکلونه الاین کوو. که بیا هم دلته تاسې سره نو تاسې به راشئ وینډو ته، او په وینډو کې به الاین ورته انتخاب کړئ. ګورئ دا پینل تاسې ته شو کېږي. زه یې کلوز کومه. په دې کې دوستانو موږ څه کار کولی شو؟ ګورئ لومړی خو الاینمنټ ده چې راشو ورته وایم چې دا ماته الاین کړه. ګورئ ټول آرټبورډ باندې دا موږ ته الاین کوي. سنټر ته یې غواړئ، رایټ ته یې غواړئ، لیفټ ته یې غواړئ، او دی هم په ورټیکلي شکل الاین کوي. څه ډول یې غواړئ؟ منځ ته یې غواړئ، پاس غواړئ، سنټر کې غواړئ، لیفټ رایټ، نو دا باټم هر ځای کې چې ستاسې په کار په دې شکلې الاین کوئ که په دې شکلې الاین کوئ. نو دا الاینمنټ موږ او تاسې له دې ځایه کولی شو چې هر ډول ستاسې خوند و. که چېرته زه ورته الاین انتخاب کړم او ډسټریبیوټ دی په سنټر کې موږ ته څنګه کوي، تنظیموي او جوړوي. اوس خبره دا ده دوستانو، زه غواړم دا څنګه کړم، الاین یې کړم. دا ټول آبجیکټس زه غواړم الاین کړم. زه دا انتخابوم، د شفټ سره دا م انتخابوم، دا م انتخابوم، دا چې کله دا ټول ما انتخاب کړلو، زه غواړم دا ټول الاین کړم. لومړی خو زه ورته وایم هریزنټلي دا ماته الاین کړه. هریزنټلي دا ټول څنګه شو، موږ ته الاین شلو. همدا ډول زه ورته وایم دا ماته الاین کړه ورټیکلي. ګورئ ورټیکلي شکل باندې هم دا ماته څنګه شو، الاین شو. تاسې وګورئ دوستانو دا ټول موږ سره په یوه اندازه او په یوه ترتیب باندې څنګه شو راغی. نو موږ او تاسې په دغه شکل کولی شو چې خپل شیپونه منظم الاین کړو. فرض که دا ما سره مختلف شیپونه شو، زه دا غواړم ټول سلیکشن کړمه. چې کله مې سلیکټ کړه ورته وایم چې دا ماته ورټیکلي ډسټریبیوټ ټو سنټر، صحیح ده، او همدا ډول هریزنټلي ډسټریبیوټ ټو سنټر، چې هم ورټیکلي او هم هریزنټلي ټولې فاصلې یو کراته. صحیح شو. دی ټول ماته څنګه کړه، ډسټریبیوټ یې کړه ماته. اوس ورته وایم چې سنټر داسې کار وکړه چې دا ماته څنګه کړه، ورټیکلي الاین سنټر ټو آرټبورډ یې هم راته کړه. ګورئ دا ټول مکمل څنګه شو، موږ ته هریزنټلي شکل باندې تنظیم شو. نو خوښ هم چې ورټیکلي تنظیموئ که هریزنټلي. تاسې به سلیکشن واخلئ او له هغې څخه وروسته به تاسې راشئ د الاین د دې آپشنونو څخه استفاده وکړئ. بل موږ سره دلته یو څو موارد نور هم شته په الاین کې. چې کله کلیک وکړم الاین ټو کی آبجیکټ ورته انتخاب کړم. اوس ورته دا آبجیکټ انتخابوم، ورته وایم دا ټول ماته الاین کړه د دې په اساس. څه ډول یې الاین کړه؟ رایټ طرف ته غواړئ، لیفټ طرف ته غواړئ، هر ډول چې الاین غواړئ د دې په اساس تاسې ته الاین کوي. زه به داسې کار وکړم، دا به زه دلته پورته کړم. چې کله مې پورته کړه، اوس چې زه راځم یو انتخابوم او له هغې څخه وروسته الاین ته راځم، الاین ټو کی آبجیکټ موږ سره نشته، آف ده. دا ولې کار نه کوي؟ دا هغه وخت کار کوي چې موږ ډېر آبجیکټونه سلیکټ کړو. چې کله مې ډېر آبجیکټونه ورته سلیکټ کړل، له دې څخه وروسته دا ماته آن شو، دا ټیک مارک کومه. چې کله دا مې ټیک مارک کړه ورته دا آبجیکټ انتخابوم، ورته وایم دا نور ټول د دې په اساس باندې څنګه کړه، الاین یې کړه راته. نو اوس دوستانو راځم دا څنګه کومه، الاین کومه. ګورئ د دې آبجیکټ په اساس دا ما سره الاین شو. که بل ډول الاین غواړئ زه بیا هم راځم دا ورته انتخابوم، دا سلیکټوم ورته، او تر دې وروسته زه ورته وایم دا ماته الاین کړه. ګورئ دا لاندې ټول مکمل د دې سره ځان یو شی کړه، ځکه دا مین آبجیکټ ما ورته دا انتخاب کړی. نو په دغه شکل سره دوستانو کولی شو د الاینمنټ څخه څنګه وکړو، استفاده وکړو. الاین ټو سلیکشن، دغه کوم سلیکشن چې کړی د هغې په اساس تاسې ته الاینمنټ کوي. الاین ټو کی آبجیکټ چې ډېر آبجیکټ یو ورته انتخابوئ او د هغې په اساس تاسې ته الاینمنټ کوي. که چېرته الاین ټو آرټبورډ ورته انتخاب کړو، ګورئ اوس زه دا سلیکټوم، بیا راځم الاین ټو آرټبورډ.
اوس چې دا د اډبورډ په اساس باندې موږ سره څنګه کوي، دا منځ ته شو، دا لیفت طرف ته شو، دا رایټ طرف ته شو، نو دا د اډبورډ په اساس تاسو سره کار کوي. خوښ هم چې د اډبورډ په اساس باندې کار کوئ، د کی آبجیکټ په اساس کار کوئ، که سلیکشن په اساس کار کوئ. نو په دغه ترتیب تاسو کولی شئ چې په ډیزاین کې د الاینمنټ څخه استفاده وکړئ. یو بل موضوع هم دوستانو غواړم چې تاسو ته په دغه ویډیو کې واضح کړم. که چېرته موږ او تاسو یو ډیزاین کوو، فرض کړئ د یو شیپ راخلو، دا ما سره دوهم شیپ شو، دا ما سره دریم، دا به زه لږ روټیټ هم کړم. دا ما سره زما شیپونه دي. په دغه شیپ کې ما کار وکړ، نور زه غواړم چې دا اوس په ریموف کولی شم، دا غواړم لاک کړمه چې نور ونه خوځېږي. دې کې کار زما فاینل شو. آبجیکټ ته راشئ، د آبجیکټ څخه وروسته تاسې راشئ لاک ته. لاک واټ سلیکشن ورته انتخابوم. دوستانو دا موږ سره لاک شو. اوس دې کې هېڅ ډول تغییر نشو راوستلی. کولی شو چې په یو وخت کې دوه درې آبجیکټ هم لاک کړو. زه دا دوه نور هم ورسره انتخابوم، دا هم موږ سره سلیکټ شو. آبجیکټ ته راځم او لاک ته راځم او سلیکشن انتخابوم، دا هم موږ سره څنګه شو، لاک شو. خو دا یو چې لاک نه دی، دا اوس هم کولی شم چې وخوځوم. که چېرته بیا زما ضرورت شي دا ټول زه بېرته انلاک کړم، دا به ټول تاسې سلیکټ کړئ. د سلیکټ څخه وروسته زه راځم انلاک آل باندې کلیک کوم، ټول مکمل موږ سره څنګه شو، انلاک شو. نو په دغه ترتیب سره موږ او تاسې کولی شو چې یو آبجیکټ لاک کړو او انلاک یې کړو. زه به دا په دې شکل باندې تنظیم کړمه. دا به ورته لږ روټیټ هم کړم. دا به ورته په دغه شکل زه لږ نږدې کړمه. دوستانو اوس زه غواړم دا ټول مکمل هیډ کړمه. چې کله مې سلیکټ کړه، راځم آبجیکټ ته، د آبجیکټ څخه وروسته هیډ سلیکشن ورته انتخابوم. ټول موږ سره څنګه شو، هیډ شو. که چېرته بیا انهیډ کول غواړئ، نو بېرته راشئ آبجیکټ مینو ته، شو آل باندې کلیک وکړئ، ټول مکمل تاسو ته څنګه کېږي، شو کېږي. که دا ټول زه انتخاب کړمه او بیا یې غواړم چې انتقال کړم، ټول په یو وخت کې زه څنګه کولی شم، موومنټ کولی شم. او که بیا غواړئ چې دا ټول مکمل ګروپ کړئ، دوستانو دلته به راشئ، ګروپ باندې کلیک وکړئ. چې کله مو ګروپ کړه، دا اوس یو آبجیکټ شو موږ سره. حالا چې دا څلور دي، ولې موږ څنګه کړو، یو آبجیکټ ته دا موږ تبدیل کړه. نو ګروپ کولی هم شو. او که بیا غواړو چې ان ګروپ یې کړو، دلته کلیک کوو، موږ سره څنګه کېږي، بېرته ان ګروپ کېږي. دا هر یو موږ سره جلا جلا تقسیمولی شو. نو دا و دوستانو زموږ د نن ورځې درس، چې څه ډول کولی شو موږ او تاسې خپل مختلفو آبجیکټس الاین کړو. الاین ټو سلیکشن څه ډول وکړو، الاین ټو کی آبجیکټ څه ډول وکړو، الاین ټو آډبورډ څنګه وکړو. همدا ډول څه ډول کولی شو چې آبجیکټس موږ ځان سره څنګه کړو، لاک یې کړو، هیډ یې کړو او شو آل یې کړو. څو آبجیکټونه څنګه کولی شو چې لاک کړو، څو آبجیکټونه څنګه کولی شو چې هیډ کړو او بیا یې ځان سره ان هیډ کړو او شو یې کړو. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترېنه برداشت کړی اوسي. انشاءالله په راتلونکي کې به پر نورو موضوعاتو کار وکړو.